در پس فیصله نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو ته شال تلویزون څخه د لنډو خبرونو لیدونکي زما قربانه مزلفه کاکړ. په زابل ولایت کې د سیلابونو راوتلو له امله 10 تنه مړه شوي دي. د دغه ولایت مسؤلینو ویلي چې د سیلابونو له امله 10 تنه مړه شوي دي. د زابل د امنیه قومندانۍ ویاند ویلي چې سیلابونو خلکو ته درانه مالي زیانونه هم اړولي دي. دغه سیلابونه پرون له یو توپاني باران وروسته د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې راوتلي دي. د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینه د دوشنبه په ورځ د زمري په 15مه د خلکو له پراخو اعتراضونو وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. په ورته مهال کې د بنګلاديش د پوست قومندان له هیوادوالو وغوښتل چې پر پوز باور وکړي او د بې نظمۍ څخه لاس واخلي. رویټرز خبري اژانس د یمن حوثیانو ته د 2 نږدې سرچینو په حواله ویلي چې دغه ډلې د یکشنبه په ورځ د اگست په 4مه په سعده سیمه کې د امریکا MQ-9 بې پلوټه الوتکې ویشتلې ده. د الهدیده په بندر کې د یمن د حوثیانو پر وړاندې د اسرایلو له ځوابي برید وروسته دا لومړی برید دی چې دغه ډلې یې پر غاړه اخیستی ده. اروپایي اتحادیه د یکشنبه په ورځ یوه اعلامیه خپره کړه او اعلان یې وکړ چې د وینزویلا هیواد په وروستیو ټاکنو کې د وینزویلا ولسمشر نیکولس مادورو بیا انتخابات د پیژندلو وړ نه دي ځکه چې د هیواد ټاکنیز چارواکي د رای ورکولو رسمي نتیجو چمتو او اعلان کې پاتې راغلي. اروپایي اتحادیه په یو بیان کې ویلي چې د رای ورکولو د رسمي نتیجو د بشپړ خپرېدلو د ځنډولو هر ډول هڅه به یوازې د دې اعتبار په اړه نور شکونه رامنځته کړي. په خپل تازه راپور کې لیکلي چې نړیوالې ټولنې په تیرو 3 کلونو کې له افغانستان سره د 9 میلیارډ ډالرو مرسته کړې ده. په یاد راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د ځانګړي استازي له قوله ویلي چې دغه مرستو له ډلې 2.9 میلیارډ ډالر یې امریکا کړې چې پکې بشري او پراختیایي مرستې شاملې دي. سیګار راپور پر بنسټ د دغه مرستو سره افغانستان لا له اقتصادي ناورین سره مخ دی. د فلسطین اطلاعاتو مرکز د غزې په ترڅ کې د حماس د حکومت د اقتصاد د وزیر عبدالفتاح زرعي مړینه اعلان کړه. د دغه مرکز په وینا ښاغلي زرعي او مور د یکشنبه په ماښام د غزې ترڅ په منځ کې په دایر البلا سیمه کې په خپل کور کې د اسرایلي جنگي الوتکو لخوا ووژل شول. په یوه مجازي غونډه کې د G7 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په منځني ختیځ کې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې له داسې کړنو ډاډه وکړي چې د کړکېچ د زیاتوالو لامل کیږي. دوی په یو بیان کې په غزې کې د اوربند او د اسرایلو یرغل شوي بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. درنو لیدونکو دا هم و د نن ورځې لنډ خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.